سر زمونږ عادتونه زمونږ په مستقبل باندې څه اثر غورځوي؟ ګوره زما بچې، کو تاسو چې ته سوچ کړی وي دا کله چې اوریځ راشي او په اسمان کې ګډ ګوډ وي نو زمونږ دا خیال چې څه چل بکیږي؟ باران بکیږي. نو دا ګډ ګوډ او دا اوریځې د دې خبرې نه وي چې باران واپسې را روان دی. نو همدغه شانتې زمونږ ښه عادتونه زمونږ د ښه او د روحانه مستقبل نښې نښانې وي او زمونږ بد عادتونه زمونږ د بد او د برباد مستقبل نښې نښانې دي. سر زمونږ عادتونه زمونږ په مستقبل باندې څه اثر غورځوي؟ ګوره زما بچې، کو تاسو چې ته سوچ کړی وي دا کله چې اوریځ راشي او په اسمان کې ګډ ګوډ وي نو زمونږ دا خیال چې څه چل بکیږي؟ باران بکیږي. نو دا ګډ ګوډ او دا اوریځې د دې خبرې نه وي چې باران واپسې را روان دی. نو همدغه شانتې زمونږ ښه عادتونه زمونږ د ښه او د روحانه مستقبل نښې نښانې وي او زمونږ بد عادتونه زمونږ د بد او د برباد مستقبل نښې نښانې دي. ګوره زما بچې، کامیاب جون او ناکامه جون ناګهانه نه جوړیږي بلکې د دې په شا باندې مستقل یو مهنت وي او کلونه پراته وي. ځکه خو قابل اجمیری د اردو یو شاعر دی، هغه وایي چې وقت کرتا ہے پرورش برسو حادثہ اکدم نہیں ہوتا. وی په کلونو باندې وخت د دغه سیس پرورش کوي او حادثه ناګهانه نه راځي. نو دغه شانتې بچې د چا چې روښانه مستقبل وي نو هغه ناګهاني طور باندې روښانه کیږي نه بلکې د هغې باندې کلونه رستو لګېدلی وي او چې د چا مستقبل برباد وي نو د هغې په شا باندې هم کلونه پراته وي. نو که چېرې تاسو په ژوند کې ښه عادتونه اختیار کې نو انشاءالله العظیم ستاسو مستقبل به روښانه وي او کامیاب به وي. لکه د مثال په توګه باندې یو ماشوم ښه ملګرو سره دوستي کوي نو چې چونکې هغه ملګري ښه وي نو د عادتونه به هم ښه جوړیږي او همدغه شانتې انشاءالله د مستقبل به هم ښه وي. لکه دروغ نه ویل دا ښه عادت دی، سهار وختي پاڅېدل دا ښه عادت دی او د مشرانو ادب کول دا یو ډېر ښه عادت دی او په خبره باندې سوچ کول دا یو ډېر ښه عادت دی او د خپل رور مسلمان سره مینه محبت کول د هغه عزت کول دا زمونږ یو ښه عادت دی. نو که داسې قسمه عادتونه زمونږ او ستاسو په ژوند کې وي نو زمونږ او ستاسو مستقبل به هم روښانه وي او انشاءالله معاشره به هم روز په روزه ترقي کوي. خو که چېرې د یو ماشوم دوستانه د غلطو ملګرو سره وي نو یو نه یو ورځ به د دې ماشوم زندگی به هم بربادیږي او د هغې وجه به څه وي؟ د غلط دوستانو چایس او بیا د هغې دوستانو د وجې نه د ده عادتونه خرابېدل دي. ګوره زما بچې، زمونږ ښه او بد عادتونه زمونږ منزل ته د رسېدو غټه نښه وي. د مثال په توګه باندې که چېرې تاسو د سوات کې د بس اډې نه د کراچۍ په بس کې کینې نو تاسو به کوم خوا رسېږئ؟ ډیفینټلی تاسو به کراچۍ ته رسېږئ. داسې خو نشي کېدی چې تاسو د کراچۍ په بس کې کینې او ورسېږئ اسلام آباد ته بلکې خامخا به کراچۍ ته رسېږئ. نو دغه شانتې که چېرې مونږ روزانه په بنیاد باندې ښه عادتونه اختیار کو نو زمونږ به مستقبل به هم ښه جوړیږي او روښانه به وي او که چېرې مونږ د روزانه په بنیاد باندې غلط عادتونه اختیار کو نو زمونږ مستقبل به هم غلط او بربادیږي. تر ستاسو د لیکچرو نه مخکې که یو ماشوم غلط دوستانو سره دوستي کوي نو اوس به څه کوي؟ ګوره زما بچې، اوس هغه سره دوه لارې دي. یوه لاره دا ده که چېرې هغه غواړي چې زما مستقبل دې روښانه وي او زه کامیاب ژوند په دنیا کې هم تیر کړم او په آخرت کې دې هم کامیاب شم نو دغه غلطو دوستانو سره دوستي ختمه کړي او که خدای نه خواسته هغه داسې نه غواړي چې دنیا مې دې برباده شي او آخرت دې برباد شي نو بیا یې غلطو دوستانو سره دوستي جاري ساتي. خو ګوره بچي، دا یو خبره به یاد ساتي، دغه دوستانه چې دې ختموي نو به یې ګوره ډېر په ښه طریقې سره ختموي، په غلطه طریقې سره به نه ختموي. کله کله مونږه ټیک کارونه په غلط طریقې سره وکړو د هغې نتیجه هم بیا غلطه راوځي او بیا مونږه افسوس او ارمان کو چې دا خو ما ټیک کار کو نتیجه ولې غلطه راغله. وجه دا وي چې زمونږ طریقې کار ټیک نه وي. او بچې، دغه دوستانو سره که چېرې د دوستي ختمه نه کړله نو قیامت په ورځ به دې ډېر زیات افسوس او ارمان کوي خو ګورې لاس له به څه نه راځي. او قرآن پاک کې الله پاک ځکه فرمایلی دي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. او دغه خلک به بیا د قیامت په ورځ باندې افسوس کوي چې برباد شو مونږه
کاش چې د پلاني کس سره مونږ دوستانه نه وي کړې خو بیا به په لاس څه نه راځي ځکه چې اوبه به د ورخه تیرې وي. سر کو زه دوستانه ختموم خو که هغه مې نه پرېږدي نو بیا ماشاءالله بچې داسې کار به وکړې چې تاسو به خپل مور پلار سره خبره وکړئ. ماشاءالله زبردست سوال دی وکړه بچې تاسو به داسې کار وکړئ چې خپل مور پلار به پوره صورتحال نه خبر کړي چې زه خپل مستقبل بربادول نه غواړم دنیا کې هم کامیابي غواړم او په آخرت کې هم کامیابي غواړم ځکه دغه ملګرو سره باقي زه دوستانه ختمول غواړم په ښه طریقې سره. نو ستاسو مور پلار به لاړ شي او د هغه دوستانو مور پلار به خبر کی چې بای زما زوی یو ویژن لري او د هغه ویژن حاصلولو دپاره هغه غواړي چې په خپل مستقبل باندې فوکس کی او مهنت وکي. تاسو مخه پکېږئ او خپل بچي پوهه کې چې زما بچي نه تنګي او هغه مزید دوستانه نه کول غواړي. نو دغه طریقې سره به ستاسو او د هغوی د دوستانه په ښه طریقې سره ختم شي. سر کو د هغې مور پلار نه مني نو بیا زبردست. نو بچي بیا به داسې کار وکړي خپل مور پلار به په دې خبره باندې رضا کړي چې هغې د دغې کلي نه یا د دغې محلې او ښار نه کډه واخلي او بل ښار ته لاړ شي او الته خپل استوګنه اختیار کی او بیا به ګوره بچي الته ډېر په احتیاط سره خو ملګرو سره دوستانه کول شروع کې. نو دغه شانتي بیا ستاسو ان شاء الله العظیم عادتونه هم ښه جوړیږي. ما په خپل ژوند کې اکثر د هغو ماشومانو عادتونه خراب لیدلی دي چې د چا والد صاحب په بهر ملک کې د هغې دپاره مزدوري کوي او پیسې را لیږي او هغوی دلته غلطو دوستانو سره دوستانې کوي د خپل مور پلار پیسه هم ضایع کوي او کله کله پکې د جون نه هم لاس ووینځي او بیا د هغوی والد صاحب د هغوی په مور بیبي باندې غصې کوي چې تاسو د بچو ښه تربیت ونه کړی شو زه خو د دوی دپاره بهر مزدورۍ له تللی وم نو پکار دی چې تاسو یې خیال ساتلی. نو تاسو راته ووایئ چې ستاسو مور بیبي کور کې تاسو دپاره جامې ووینځي روټۍ پخه کړي هغه کارونه وکړي کو تاسو پسې په محله او په کلي کې وګرځي چې تاسو د غلطو دوستانو نه منې کړي دا خو بچي ممکنه نه ده او د دغې غلطو دوستانو د وجې نه صرف ستاسو ژوند خراب شي بلکې ستاسو د مور پلار تعلقات هم خراب شي او کله کله پکې را روان نسل هم برباد شي. آیا د دې دونه غټ قیمت ادا کولو نه خبره به دا نه وي چې موږ د دغه ځای نه هجرت وکړو او بل ځای ته لاړ شو؟ زه تاسو ته یو وړه قصه اورم. یو سړي 15 مرلې کور خرڅاو خو د هغې قیمت یې 2 چنده وی. نو چا ته تپوس وکړو چې ته خو ډېر ظالم یې د دې قیمت 2 چنده ولې وایې؟ نو هغه ورته په جواب کې ووی چې یو قیمت زما د کور دی او دا یو قیمت زما د ګاونډیانو دی زما د محلې دی ځکه چې زه په کوم محله کې اوسېږم زما ګاونډیان داسې نیکان او ښه خلک دي چې زه په بهر ملک کې وم خو زما د ماشومانو تربیت ډېر ښه شوی دی او نن زما ماشومانو مستقبل چې روښانه دی دی کې د دغه ګاونډیانو لاس دی نو ځکه د دې کور قیمت زه 2 چنده وایم. نو د دې نه دا ثابته شوله چې ماحول او ښه ګاونډ د انسان په ښه عادتونو کې ډېر اهم کردار ادا کوي. یا جهان مننه خوشحاله ودانه بعد اوسې بچې. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي